چې وطن یې په هر حال کې وساتلی هغه تللی مرور لالی مې نشته. دې سریالونو کې خو مینې بې عزتي وکړله مړې که دوی رقم تمثیل کوې نو مه یې کوه. یا داسې یو دوست مې پیدا نه کړه د ژوند قصه چې ورته ټوله تېره کړمه. په چا که غږ مې اورې واوره د کام بچي دي اولادونه خرڅوي نه. زما ټوله روژه یې مکروه کړې ده ښکلو ته چې ګورم او خوله کې مې اوبه راځي. ارشاد صالح صاحب. سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وګرځېدلو ډېر زیات حبیب الله ځاځي پارک کې مختلفې ساحې تاسو مو لیدلې، د دوستانو خبرې مو واورېدلې. دغلته زلمي ناست دي، ټول ځوانان ناست دي. تاسو ټول ستړي مه شئ او اختر مو مبارک. له یو سره به تاسو ټول د نورو خبرو به تیر شو. څوک ټپه ووایه، څوک چاربیت ووایه، څوک شعر ووایه چې څه دله درځي. صحیح ده؟ وایي که په زور یې په رضا وي شونډې غواړم، که په زور یې په رضا وي شونډې غواړم، او که په هر رنګ سودا وي شونډې غواړم. نو هی جانانه ستا د مینې دام کې ګیرم، او که د سر پکې سودا وي شونډې غواړم. او راشه شونډې دې زما په شونډو کې ده، راشه شونډې دې زما په شونډو کې ده، او که نشه پکې د بنګو زیاته نه وه، او ستا د قسم یارانه را سره پرېږده. ستا د قسم یارانه را سره پرېږده. او دا دې د لړم ټیم ته ډالۍ وي. وایي څه د راغله نامکشانو زمانه، او چې راګیر شي بیا کوي ګوربانه. او چې د زوره دی او بکس نشي وتلی، یاسې سر به یې کل کړي هندواڼه، او په محفل کې به یې پیسې وي بټ وخلي. په محفل کې به پیسې وي بټ وهلې، په محفل کې به یې پیسې وي بټ وخلي. او دا د 200 پیړو خلک زنانه، او د پاچا سره ساده ساده غږېږي، او تاسو نوې لوپر شوې پخوانه. وایي د شرابو پیمانې دې سترګې نه دي، او د یاقوتو خزانې دې سترګې نه دي. د شرابو پیمانې دې سترګې نه دي، او د یاقوتو خزانې دې سترګې نه دي. او هره سترګه دې پیاله ده د شرابو، هره سترګه دې پیاله ده د شرابو، عاشقان دې کړه په دې سترګو خرابو. وی په مزه مزه راځه په منډه نه، وی په مزه مزه راځه په منډه نه، زه د سپینې خلکې غواړم غونډه نه، زه د سپینې خلکې غواړم غونډه نه، اننګو ته چې د ګورم پو پو دي په کنډۍ راتګده خو غونډه نه. ته چې سیرې ګروان جوړ کې غم به جوړ کې، ته سینه پټه ګرځوه بربنډه نه. د غریب یو خوشحال جان دغه یو طبیعت دی چې سسپکه شانتي لګي سنډانه. ډېره مننه، ډېره مننه. ورور ستا نوم مو ووایه. نوم مې ورور نقیب الله نوري دی، او زه به تاسو ته یو غزل ووایم چې د یو پیغلې احساس پکې پروت دی. وایي زه خفه یم عسکر لالی مې نشته، زه خفه یم عسکر لالی مې نشته، تور پنجاب ته د سنګر لالی مې نشته. وایي زه که کور کې غلی ناسته یم مخلوقه، زه که کور کې غلی ناسته یم مخلوقه، لښکر مات شو د لښکر لالی مې نشته. وایي اوس په زوره په چاغک کولی نشم، اوس په زوره په چاغک کولی نشم، زه ویریږم زورور لالی مې نشته. چې وطن یې په هر حال کې وساتلی هغه تللی مرور لالی مې نشته. چې دښمن به د نامنه تښتېدلو، چې دښمن به د نامنه تښتېدلو، لویه خدایه هغه نر لالی مې نشته. وایي چې دښمن به د نامنه تښتېدلو، لویه خدایه هغه نر لالی مې نشته. وایي زما لاره راته پرېږده ستره غمخواره، زما لاره راته پرېږده ستر غمخواره، پسې ځمه بختور لالی مې نشته. مننه. ډېره مننه، ډېره مننه. مهرباني. سلامونه. وعلیکم سلام. نوم مې حاجي محمد وصال ده. وایي که ته په ما پسې تعویض کوې نو مه یې کوه، او یا که په ما پسې ته ویر کوې نو مه یې کوه. تا خوب کې بل لیدلی ما ته خو هېڅ هم نه دی یاد، تا خوب کې بل لیدلی ما ته خو هېڅ هم نه دی یاد، که ته په ما پسې تعبیر کوې نو مه یې کوه. او دې سریالونو کې خو یې مینې بې عزتي وکړله، دې سریالونو کې خو یې مینې بې عزتي وکړله مړې که دوی رقم تمثیل کوې نو مه یې کوه. او د ستا دپاره خو وصال 6 کاله مخکې مړ دی،
د ستا دپاره خو وصال شپږ کاله مخکې مړ دی او که ته یې اوس خوب په تصویر کوې نو مه یې کوه. ډېره مننه. ژوند دی اوس. نوم مې عمر جان همدرد دی، د خوست ولایت څخه یم او یو خوستی لهجه کې به مو وایم. په اول سر کې اشرف غني بابا ته د یو بی ډلۍ وایي چې پچاکه غږ مې اورې واوره، پچاکه غږ مې اورې واوره، د کام بچي دي اولادونه خرڅوي نه. او وایي د پښتنو په حجرو راغلم، د پښتنو په حجرو راغلم، حجرې خالي وې وړکي جنګ ته تللي ونه. او یو بل بیت دی چې وایي په خاوره دې سجدې کړم په اوبو دې اودسونه، په خاوره دې سجدې کړم په اوبو دې اودسونه، جنت ته بلتان وړم ایمان افغانستانه. او وایي تور سور او شین بیرغ پرې ولګوئ، تور سور او شین بیرغ پرې ولګوئ چې هدیره کې مې مزار معلوم وي. او یو د همدرد صاحب بیت دی چې وایي کټ مې د ډېر زلمي اوچت کړي، کټ مې د ډېر زلمي اوچت کړي، غمونه ډېر مې په زړګي دي دروند به وینه. او یو دوه بیتونه دي خوستی په لهجه کې به درته ووایم چې وایي لور یې په سینګار نه مړېږي، لور یې په سینګار نه مړېږي، پلور یې د خیس په بازار کې ګوډه خرڅوي نه. چې سر کوګوګر کسه سر کوګوګر کسه ودین خانه په تو می چي کړی دی دا. ډیر علي مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم رحمت الله د صالح تخلص کوم. تاسو نه ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو سره ضایع کو. نو په لومړی کې به یو باید درته وایم لږ شوق ده. وایي زما ټوله روژه یې مکروه کړې ده، زما ټوله روژه یې مکروه کړې ده، ښکلو ته چې ګورم او خوله کې مې اوبه راځي. او یو ټپه دې پکې وي وایي ځان له به تورې جامې وکړم، ځان له به تورې جامې وکړم، یاري به نه کړم جنکۍ به سوځومه. ډېره مننه، ډېر وخت مو نه نیسم، کور مو ودان. مننه. زما جانان ګل د ریحان دی، زما جانان ګل د ریحان دی، پاس په اسمان کې ملایکې بویه وینه. ماشاءالله ماشاءالله. سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. ټول څخه نړۍ مننه چې ماته مې وخت راکړو. یو غزل غوندې به درته ویم، یو غزل غوندې. بنګړي را راوړي د خپل رور په ځان اخته شي، بنګړي را راوړي د خپل رور په ځان اخته شي، لاس پرېږده رالمه راکوه زور په ځان اخته شي. بنګړي کمات کې مور له به بیا څه جواب ورکوم، راګورې دروازه کې راله مور په ځان اخته شي. او الله در له لاليه ګلابي شونډې درکړي، الله در له لاليه ګلابي شونډې درکړي، رفیع ته تصور کړه زکات پکې راځي. د توجه مو مننه. په اجازه باندې نو مهرباني مهرباني. دا ټپې به زه وکړم ګرانه پوه شوې. دا د لړم ټیم ته د شازمان ټیم ته پوه شوې. دا لړم ټیم څوک دی؟ دا لړم ټیم دی پوه شوې. بس مونږ سره دی پوه شوې. خو بس تره زامن سره یاستو هغې سره لږ خلاف یاستو پوه شوې. خپله کې پوه شوې. خو بیا هم بس سناسبه کوو تره زامن دی که نه کېږي. یا زړه مې له تا نه صبرېږي او که د تعویض په ځای ملا په غاړه کما، او که یارې کې نو راته وایه، او که یارې نه کړې ماته نورو ویلې دې نه، یا آواز مې شته جوړه مې نشته، په خپل آواز د بلبلو آواز پرېږدمه، یا زه د اول نه ملنګ نه ومه، یا پتا مین شم د دنیا ملنګه شمه، یا دنیا د یار د سره زار وي، یا دنیا همیش وي یاران کله کله وینا، او چې څه دې وکړه ښه دې وکړه، او چې ملامته درته زه نشم مینا. یو غزل به درته ویم. مهرباني. یا راشه چې خبر دې کم د بازې د نشو، اوس کې په نخرو قیلونس کې په نخرو،
یا دغه نوه کې ځوانان ټول په ډله دي ځوانان ډلې ډلې ناستې دي جوړ بشي تیلو چکان یا دغه نوه کې ځوانان ټول په ډله دي ځوانان ډلې ډلې ناستې دي جوړ بشي تیلو چکان یا مور نه به پیسې غواړي په ډېر منت زارو اوس کې په نخرو قیلونس کې په نخرو یو به پکې ښکلې وي درې به خشرګان پکې ښځې پیدا کړې دي ساتي هلکان پکې اله یو به پکې ښکلې وي درې به خشرګان پکې ښځې پیدا کړې دي ساتي هلکان پکې ال ټول دې د لوچک زامن ولاړ دې په برو اوس کې په نخرو قیلونس کې په نخرو ال راش زمونږ چمته چې دې ورځې د سپرلو جانوړي لیلو لیلو جانوړي لیلو ال دا دې د خوشحال غزل خوښ دې د ارچا غزل پټ قیلون خانې ته ځي وای ځان سره دا غزل الله دا د خوشحال غزل خوښ دی د ارچا غزل پټ قیلون خانې ته ځي وای ځان سره دا غزل الله نور مې توبه د بس د دغه شان نشو سکې په نخرو قیلون سکې په نخرو یا داسې یو دوست مې پیدا نکړه د ژوند قصه چې ورته ټوله تېره کما یا خدایا دا څنګه زمانه شوه یو ورته جاړې بل سپېړې ورکوینه یا خدای که په 10,000 ورکړه د تاج محمد ته لیونی ښځه کومه تاسو نه ډېره مننه ستاسو وخت مې ونیولی پوه شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ خیر اوسئ دغه ځوان پاتې دی له به میک ورکړي چې دا بس راځه راشه اختر د ټولو مبارک شه وای وای که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینا یا اختر موږ باندې رانشي وای وای په هغو ورشه چې اشنا ورسره وینا یا اختر په ټوکو ټوکو راغی وای وای نمی جامشته نه د غاړې امیلونه یا په موږ رانشي اختره وای وای موږ مسافر یو له دې کوره لرې یو نه مننه دوستانو هیله ده چې تر دې دمه زموږ سره وی د ملګرو شعرونه خو مو واورېدلې لنډۍ څلوریزې مختلفې زمزمې په اخره کې ګران رور رحمت الله صالح ته مایک ورکوو چې دا خپله څلوریزه ووایي خپله دې لیکلې ده مهرباني ډیره زیاته مننه چې یو ځل بیا ماته په خپله خپرونه کې وخت راکړو نو څلوریزه به درته ووایم چې څرنګه یې غواړم او هغه رنګه ونه شي چې څرنګه یې غواړم او هغه رنګه ونه شي 15 ګولی د خوب خورم والا په دې اختر کې او ملګري به مې وپوښتي چې ولې رحمت نشته ملګري به مې وپوښتي چې ولې رحمت نشته ویده به وم له غمه یک تنها په دې اختر کې ډیره زیاته مننه توجه څخه نړۍ مننه کوم تاسو څخه یو دوه بیته زه هم درته ووایم چې د مجاهدینو ورونو ته ډلۍ وایي چې زما طالب جانانا زما طالب جانانا ځان مې درته رینجر کوو ودې چاوده وه د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ